په بازي په ونیسه. زوی سترګې نه لرې؟ زه خبرونه ګورم. نو زوی دا زما کور دی. هغه څه به کېږي چې زه غواړم. نو ته وایه موږ مزدوران یو. نو بل څه شی یاست؟ زما په کور کې خورئ، زما په کور کې څښئ. ښه نو مور هم مزدوره ده. چې پولیس وې ووایه. مور ته راشه بابا تا ته به څه نامه وویل؟ تا ته یې به مزدوري وویله. درځمه خبرې کې په پک سر شه. زه تا ته مزدوره معلومېږم. وایي تا ته خو نه وایم ته خو شهزادګۍ یې. نو چا ته دې وویله؟ دا دوه بیاکلانو ته وایم. د درس په نامه خو شیله نه پېژنې. بزګر د ورځ ویې خوره ویې که ویده شه. سر مې خلاص و بابا پوه شومه. دا هر څه دې د تلویزیون په خاطر وویله وه. ژمنه کوم چې د دې مخ پیسې به تلویزیون ونه ګورم. شابس اوس چې د غیرت خبره وکړه. اوس نو جوړه شه چې زه خبرونه وګورم. ته دې ورشه درس ووایه. بابا ټیم په ولاکه راسه وګورې. ولې؟ په تا خطر. تاسو ما تلویزیون مات کړئ. د ژوند څکه ولاکه وکړئ. ته په درس خله. وایي چې ولاړ شئ چیرې به ولاړ شئ؟ بېرته خو به دنیا راشئ. سره ګورو بیا. ښه خمټه اول سړی ډوډۍ خوري باره جنجال کوي. تا خو برعکس وکړله. او وایي د ډوډۍ په کیسه کې مه کېږه. ارې ټوپه هغه د سپی مې در پیدا کړئ. خله دا خډل ستا دی؟ وکې زما دی. ولې؟ ونیسه ماته راکړه. موږ بیا هلته درته وجنګوو. ته ګوره دا یوازې زما سره مخته دی. که مو دا مازې لاس وروړئ ولاکه یو لا د ژوند څکه ورڅخه وکئ. او وایي زه د سپیانو اوده لرمه. زه نه ورڅه بیریږم. ژر کوه چې د سږوانۍ وخت یې تېرېږي. خو دا دی و بیا ګورو. ونیسه خډله درځه. څه ششمې سره کشې. ونیسه ګیر وه درځه. اشه دا څنګه ستا رقم سپین سترګی سو. رسې ما ته راکه تېره پسې کچه کوه. درځه خډله. دا خو ګام نه ولاکه اخلي. زه چې همدی دا رقم نه منې. ته ودرېږه. ونیسه پښه پسې ونیسه. هله ټوپه درځغله. هله وایي دراله که دا څنګه تېز دی. درځغله توبه نه ده. هله وایي ومې ژغورلې. که نه بوڼکې دې ولاکه چا پیدا کړې وای. نه شي ژغورل کېدلی چې زما بچرانده وړنه دې کړې. هله وایي اوس به څه کوو؟ دروازه ور خلاصه که. الله وایي ځینې خلاص مې کړې خو څه به کوئ ما یې کړم. الله وایي ځینې خلاص مې کړې. چې د آی ټي کار ورکول مو